دوی د افریدو اتو قومونو کې او د اورکزو 14 خیلونو کې قامي جرګې جوړې کړې. ټوله تیرا کې دورې وکړې. خلکو ورسره د ورورولۍ سلوک وکړو. ماله د دې وفد د تلو نه وړاندې خوشحال خان ملک دین خیل راغلی و. وفد زما ځای ته راولېږه، زه به ورسره کار وکړم. ما ورته وویل چې مونږ سره خو پیسې نشته، مونږ خو دا کار د خدای دپاره کوو. خو د ډېر اصرار وکړو او ویل چې زه خو دا هم د خدای دپاره کوم. نو ما دا وفد د ځای ته ولېږلو. ما د خپله طرفه ساقي صاحب له څه پیسې د دوی د خپل خرڅ دپاره او جرګې دپاره ورکړې. دوی چې لاړل نو هلته یې کار شروع کړو. جرګه هم وشو او خدمت یې هم شروع کړو. په تیرا کې دورې شروع کړې. شیخ محبوب علي پولیټیکل ایجنټ او حکومت زمونږ دا کار نه خوښولو. نو هغه ورپسې لګېدلی و. دغه ورځو کې اشوق شاه باچا زمونږ د اجازت نه بغیر ورپسې تیرا ته لاړو او زه نه پوهېږم چې په کوم خیال یې داسې خبرې وکړې چې د خوشحال خان ملک دین خیل دا خیال پیدا شو چې دوی سره خو ډیر مال دی او هندوستان د دوی هر قسم خدمت کولو ته تیار دی. نو بیا اشوق شاه باچا واپس راغی او خوشحال خان د ساقي صاحب نه د پیسو مطالبه وکړه. ساقي صاحب ورته ووی چې مونږ سره خو پیسې نشته، سړه ډوډۍ زولیو کې واچو او جلسې لزو، او که تاسو خپل ملک په چا خرڅول غواړئ نو په خپله ورسره خبرې وکړئ. د رد ځواب ورکړو چې زما د ځای نه ځئ، زما فقیران نه دي پکار. نو هغه افضل خان زخخیل خپل کور ته بوتلل او هغه سره 2.5 کاله په ټوله تیرا کې د خدای دپاره کار یې وکړو او د باډوان د صاحبزادګانو سره دیره وو. هغه هم د وفد سره د خدای دپاره ډیر کار کړی وو. تیرا کې صرف 2 بزرګان داسې وو چې د پیرنګیانو د اثر نه بچو. یو د څوکنو د انګوري مولا صاحب او بل د باډوان صاحبزاده صاحب عبدالرزاق د محمد اخونزاده زوی. محمد سعید خو ورته سپین وی چې زمونږ لنګر او نور کاروبار ټول د پیرنګیانو په امداد چلیږي. داسې ځواب ورله د غوث بزرګ صاحب هم ورکړی وو. د وزیر آزادو قبایلو تم یو کسیز وفد مرزا تاج محمد خاموش لیږلی وو. هغه وزیرو ته ورسېد او فقیر اے پی صاحب سره ملاقات وشو او زما د ورورولۍ پیغام یې ورسولو، خو قام کې ونه ګرځېدو ځکه چې فقیر صاحب ورته ووی چې دلته ستا د ګرځېدو حاجت نشته، دا قام جوړ شوی دی، زه چې څه ورته وایم هغه کوي. نو دی واپس راغی. بل وخت کې د پړانګو عبدالحکیم ستیجان او د بیټنو جرنیل عبدالرحمن می مسید ورونو لولېږل، خو هغوی دواړه حکومت گرفتار کړل. ستیجان یې واپس راولېږه او جرنیل عبدالرحمن بیټنی د ټانګ 2 کاله قید شو چې ته ولې د حشنغر د سړي سره مسیدو ته روان وې. یو وخت مې د ټل او هنګو د خدای خدمتګارو کور مې ته هم ولېږه. هر کله چې صدې ته ورسېدل نو یو جومات کې دیره شول. د کور مې پولیټیکل ایجنټ ورپسې خپل ملکان او سپینګیري راولېږل. هغوی دوی ته وویل چې ښه به دا وي چې تاسو واپس شئ او دلته ونه ګرځئ. دوی ورته وویل چې دا ولې، مونږ خو ټول د یوې علاقې پښتانه یو، تاسو هلته راځئ او مونږ دلته راځو. ملکانو ورته وویل چې مونږ د پولیټیکل ایجنټ نه مجبور یو، تاسو خپل علاقې ته نه پرېږدو. د ډیر بحث نه پس هغوی د وفد د غړو پښې لاس وتړل او ټرک کې واچول او ټل او هنګو ته یې ورسول. هغوی هم راغلل او ما ته یې دا حال ووی. زمونږ د دې وفدونو په تللو، ګرځېدو او خلکو سره لیدو کتو او تبادله خیالات کولو په وجه آزادو قبایلو ورونو کې لویه تبدیلي پیدا شوه او په پښتنو کې د قامولۍ او ورورولۍ احساس او پوهه پیدا شوه. زمونږ د باجوړ د وفد مشر کامدار خان چې ورسره صدر صاحب محمد اسرار او پیدا عبدالمالک او ناظم سرپراز خان هم. کامدار خان چې واپس راغی نو دا نور ملګري باجوړ کې پاتې شول او میا صاحب عبدالحکیم د چینګۍ سره دیره شول. بچو له د تعلیم ورکولو دپاره یوه مدرسه هم پرانسته، د هغې هم ډیر ښه اثر وشو. زمونږ یو خدای خدمتګار د باجوړ نه پېښور ته راتلو چې په لاره کې په مومندو کې غلو وشکولو. د باجوړ خلک په دې ډیر خفه شول او تش خفګان نه هپه یې وکړه او د هغو غلو نه یې حساب واپس واخیستو او هغې معافي هم وغوښته. پیرنګیانو او د افغانستان حکومت زمونږ د دې وفدونو د ناکامیابه کولو ډیر کوششونه کړي وو، خو خدای کامیاب نه کړل. دا خبره ما محسوسه کړې وه چې د هر یو تحریک دپاره یو مرکز ضروري وي. ډیر ځایونه مې وکتل خو په څه وجوهاتو به پاتې شول. د سردریاب د پل نه په قبله د کوډو او سردریاب منځ کې د سیند په غاړه یوه دشته وه. 1 میل بره سویل غاړې ته یو چمن او میدان و. دغه ځای ځنګل و، تنهایي وه. دغه ځای مو خوښ شو او د اګري او کوډو پښتنو د ځمکه د مرکز دپاره وقف کړه. په 5 اګست 1942 کال د 400 د کمپ نه وروسته موږ ټولو خدای خدمتګارو د منیر خان د باغ نه د خرولو څانګې ورېبلې.
هر چا د ځان سره زما چې څومره څانګې اخیستی شوې هغه مو راواخیستې او په خپلو پښو سر دریاب ته روان شو. د لرګو بندوبست محمد اسرار خان صدر صاحب کړی و. موږ لاړو، ستنې مو خښې کړې، لرګي مو پرې سواره کړل، لښتي او لوخه مو پرې واچوله او دغلته دیره شو. شپه ورځ بله ساته خدای خدمتګاران دغلته ما سره وو. ډوډۍ به راله وارث خان پخوله او کټوۍ به مو خپله پخوله. د دې ځای نه موږ د ټولې صوبې د خدای خدمتګارو سره رابطه قایمه کړه. د دوی چې به څه کار و دلته به ماله راتلل او زما چې به څه کار و د خدای خدمتګارو په ذریعه به مې خبرول. دغه ځمکه بنجره وه. موږ به د سهار د چایو نه پس د سکورې واخیستلې، په کار به مو شروع وکړه. د ډوډۍ د وخته پورې به مو ځمکه جوړوله، بیا به مو په هغې کې سبزۍ کرل شروع کړل. اوتمانځو کې د غني بټۍ وه، په هغې کې مو د مرکز دپاره د خښتو انتظام وکړو او د پړانګو او د بابړې خدای خدمتګارو د هغو د راوړلو دپاره دومره ډېرې ریړۍ راوستې وې چې د هغې یو سر مرکز ته رسېدلی و او بل سر یې اوتمانځو کې و. دغه شان په یوه ورځ کې ټولې خښتې راوچلې دي. د آبادۍ دپاره مو د سیند په غاړه ځای خوښ کړو. هلته مو یو حال ورسره 2 کمرې او دواړه طرف ته برنډې جوړې کړې او د دویم چت په جوړولو مو شروع وکړه. دیوالونه جوړ شو او چت پرې لا نه و جوړ شوی چې پاکستان جوړ شو او مونږ گرفتار شو. د دې په آبادۍ کې ټول کار خدای خدمتګارو په خپله کړی و. زه به هم ورسره لګیا وم. ګیلکار له به مې خښتې ورکولې. د هرې تپې نه به 15 خدای خدمتګار وار په وار راتلل او خپل خرڅ خوراک به یې هم د ځان سره راوړلو. یوه هفته کار به یې کولو، بیا به د بلې تپې خدای خدمتګار راتلل. زموږ اراده وه چې دلته به سکول او هسپتال هم جوړو او ډیرو خلکو دا خیال ظاهر کړی چې موږ به دلته ځان له کورونه جوړو. تر دې حده چې موږ دلته د خپلې مقبرې فیصله هم کړې وه. بریسټر قیوم چې وزیر اعلی شو نو د مرکز د ورانولو او له اعلامولو فیصله یې وکړه. د اګرې خانانو ورته وویل چې دا ځای ورانوه مه، دا خو هسې هم زموږ جایداد دی، موږ به یې له اعلام کې واخلو او مدرسه یا هسپتال به یې کړو. قیوم وی چې زه به دا خامخا ورانوم او د دې خدای خدمتګارو دا مرکز دا نښه ورکوم، ځکه چې که دلته یې نښه پاتې وي نو چې بیا دوی په لاره ځي نو وایي به چې دغه زموږ مرکز و. چا دې اعلام ته غاړه کېنښوده. اخر د 4 نمبر کلي یو مومن نور محمد واخیستو او په بمونو یعنی ډینامایټ باندې ورله بنیادونه والوزول. د هندوستان پریږدی تحریک کله چې د کرپس ماشین ناکامیاب شو نو د هندوستان په خلکو کې مایوسی پیدا شو او دا فکر پیدا شو چې بغیر د مقابلې نه پیرنګیان مونږ لا څه نه راکوي. په دغه وختونو کې په بمبئی کې د ورکینګ کمیټې اجلاس و. په دې وخت کې د کانګریس یعنی هندوستان نووزه تجویز پاس کړو او مهاتما ګاندھی او د ورکینګ کمیټې ټول ممبران ونیولې شو. د دوی په نیولو سره په ټول هندوستان کې د پیرنګیانو برخلاف زورور جد و جهد شروع شو. د کانګریس ذمہ دار کارکنان پیرنګیانو خېد کړي وو. وروسته څوک ذمہ دار کسان او مشران پاتې نه وو او خلک هم د پیرنګیانو نه مایوسه شوي وو. نو خلک د عدم تشدد په ځای د تشدد په لاره روان شول. پیرنګیانو د تشدد مقابله په تشدد وکړه او پیرنګیانو همدا غوښتل هغوی له د عدم تشدد د مقابلې چل نه ورتلو او د تشدد خو هغوی سره دومره سامان و چې ډېر زر یې د تشدد تحریک ختم کړو او په خلکو یې دومره زور ظلم او زیاتې وکړو چې په دنیا کې به د وحشي نه وحشي قوم په چا کړی نه وي. سړي خو پرېږده چې د ښځو سره یې داسې سلوک وکړو چې په لیکلو یې ماله شرم راځي. د ګناهګار بې ګناه تمیز یې نه کولو. دښمنان څه چې د خپلو وفادارو ملګرو د ښځو سره یې زیات شرمناک سلوک وکړو. داسې واقعات پکې راغلي دي چې د پوځ او پولیس د کاروایۍ نه علاوه پیرنګیانو په کلو د هوایي جهازونو نه په ماشینونو ګولۍ ورولې دي او کلو باندې بمونه غورځولي دي. د سرحد په صوبه کې زموږ جرګه او خدای خدمتګار هم راټول شول چې په دې خبره غور او فکر وکړي چې په دې وخت کې موږ له څه کول پکار دي. کانګریس د هندوستان په هر صوبه کې د جدوجہد د پاره یو ډیکټیټر مقرر کړی و. دغسې زه د دې خپلې صوبې مقرر کړی وم. ما ته د دې اجلاس کې حاجي فقیرا خان وویل چې ته خو د دې صوبې ډیکټیټر مقرر شوی یې، مونږ څه له راغواړې، حکم کوه، مونږ به د هغې تعمیل کوو. ما ورته وویل چې دا خبره خو ټیک ده خو زما په طبیعت کې ډیکټیټري نشته. زه به هر یو کار د ملګرو په مشوره کوم. د یو دماغ په ځای به د ډیرو دماغو فیصله غوره وي. په اجلاس کې د هزاري حاجي فقیرا خان وویل چې مونږ له پکار دي چې تارونه پرې کړو او پلونه وران کړو. ما ورته وویل دا تشدد دی خو بیا به هم تاله اجازه درکړم خو دومره وایم چې کوم سړی تار پرې کړي یا پل وران کړي نو نیغ به تاڼې ته ورځي
او ریپورټ به کوي چې دا کار ما کړی دی، ځکه چې زه د پیرنګیانو حکومت نه غواړم. د دې فایده به دا وي چې د دې کار په وجه به د دغه کلو عامو خلکو باندې تشدد نه کیږي. هر څه سزا چې وي دی به یې برداشت کوي، او که داسې ونه کړی نو د کلو په خلکو به ډېر تشدد وشي او د هغې چې موږ سره کومه همدردي ده هغه به ختمه شي. نو دغه تجویز په ځای پاتې شو. بل تجویز ما وړاندې کړو چې موږ له اول وبدونه هر یو عدالت او هر یو دیسي افسر له لیږل پکار دي چې دوی ورته ووایو چې کویټ انډیا قرارداد پاس شوی دی. نو تاسو له پکار دي چې نوکري پرېږدئ. بل دا تجویز پاس شو چې د پیرنګیانو په عدالتونو به چپاوونه کوو او د کورسونه به یې پاڅوو او عامو خلکو ته به وایو چې خپلې فیصلې کور کې په خپله کوئ. پیرنګیانو له مه ځئ، دا خو زموږ د قوم او ملک دښمنان دي او پیرنګیان خپل حکومت په موږ هم د دې نوکرانو په ذریعه چلوي. خو چې زموږ وبدونو پوره نتیجه ورنه کړه موږ بیا چپاوونه شروع کړل. چپاوونه په پېښور، مردان، کوهاټ او بنو کې خدای خدمتګارو د زولو په کچرو چپاوونه شروع کړل. اول خدای خدمتګار چا نه گرفتارول بلکې په بېدردۍ به یې وهل. دا وهل به پولیسو کول او د پولیس سره به د خانانو اربابانو ډنډمار هم د کومک دپاره ملګري وو او څه مومند هم د خدای خدمتګارو د وهلو او د سرکار د امداد دپاره راغوښتي وو. په مردان کې هم دغه حال وو، مګر هلته د خانانو ډنډمار نه وو. د سوات باچا میاګل صاحب ډیر سواتیان د دوی د وهلو دپاره د سرکار په امداد کې رالیږلي وو. دې ظالمانو به په داسې ناترسۍ وهل کول چې زه یې بیانولی نشم. د چا سر او پښه به یې نه کتل او اکثر به یې خدای خدمتګار د غوبل د غویانو په شان په نیغو وهل. اکثر خدای خدمتګار به زخمیان شول، د چا سر مات، د چا لاس او د چا پښې. څوک به په وهلو کې مړه شول. د پېښور د ډیپټي کمشنر په دفتر چې خدای خدمتګارو چپاو وکړو نو د نورو کوتکمارو سره ډیپټي کمشنر سکندر مرزا په خپله کوتک په لاس راووتو او په خدای خدمتګارو یې راباندې کړل. حالانکې پیرنګیانو موږ پسې کوتک راخیستی نه دی او نه یې په خپل لاس موږ وهلي یو، خو دې مسلمان ورور موږ پسې کوتک راواخیستو او په دې وهلو ټکولو کې به خدای خدمتګارو بیا هم د ایډیشنل پولیس او انتظامی پولیس دایرې ماتې کړې او په کچرۍ به ورننوتل. او حکیم که به پیرنګی و ورته به یې وویل چې پیرنګیه ته د 2000 میلو نه راغلی، دا زمونږ ملک دی، دا مونږ ته پرېږده او ته خپل ملک ته ځه. او که دیسي به و نو ورته به یې ویل چې قوم فیصله کړې ده چې ته د پیرنګیانو نوکري پرېږده. سید اکبر خدای خدمتګار د سکندر مرزا په ګزار په زړه ولګېدو او دغلته شهید شو. پیرنګیانو په خپل لاس وهل نه کول. د دې چپاو لوی کمانډر د ګوژرو ګاړی شاکر الله باچا و چې دا چپاونه یې دومره په بهادرۍ او هوښیارتیا منظم کړي وو چې هغه پیرنګیان چې د ده سره یې مقابله کوله پرې قایله وو. د مردان د چپاو کمانډر سالار منیر خان او بیا عبدالعزیز خان و. هغه هم ډیر په بهادرۍ دغه چپاونه چلولي وو. د چپاونو زور په لویه پیمانه یا پېښور کې وو یا مردان کې وو. مردان کې به د هرې کچرۍ په وړاندې پولیس او ایډیشنل چاپیره کوتک په لاس ولاړو. خدای خدمتګار به راغلل، نری تکبیر، الله اکبر، فخر افغان زنده باد چغې به یې وهلې او د پولیس او ایډیشنل ګیره به یې ماته کړه او په کچرو به ورننوتل او د دې پولیس او کوتکمارو به پرې راباندې کړل. مات ګوډ به یې کړل، بیا به یې لارۍ کې واچول او چرته لرې به یې وغورځول. ما به د دې چپاونو د حالاتو معلومولو د سلا مشورې دپاره دورې کولې، خو حکومت زه نه منع کولم. اخر د حکومت پالیسي بدله شوه او کومو خدای خدمتګارو چې به چپاونه کول د وهلو نه علاوه یې د هغې ونیول هم شروع کړل او د دې خبرې تجویز یې هم وکړو چې زه ترې څه کار ونه کړای شم. زه د کار دپاره مردان ته روان وم. د مردان نه بهر راته پولیس ناستو، هغه یې ونیولم او راته یې وویل چې مردان ته ستا د تلو اجازت نشته. په موټر کې یې کېنولم او بیرته یې پېښور ته راوستم. د ښار نه بهر یې پرېښودم. بل ځل کوهاټ ته روان شوم. سپینې تاڼې سره پولیس ناستو. موږ یې د لارۍ نه کوز کړو. ټوله ورځ یې راباندې سپینه تاڼه کې تېره کړه. مازدیګر یې په لارۍ کې پېښور ته راوستو او هلته یې پرېښودو. ما د حکومت دا طریقه مناسبه ونه ګڼله. د قوم د خبردارۍ دپاره مې د پېښور په چوکي یادګار کې جلسه جوړه کړه. په دې جلسه کې ما خلکو ته 3 خبرې وړاندې کړې. یوه دا چې د حکومت دا زما سره کومه طریقه روانه ده دا ما ته ټوقه ښکاري. ما سره دې دا ټوقې نه کوي، یا دې ما ونیسي او یا دې ما پرېږدي.
بله دا چې کچرې مونږ له خدای ګټه راکړه او مونږ آزاد شو نو دا خبره زما یاد ولرئ چې ملک زمونږ د ټول قوم او د ټولو پښتنو شریک دی. که جوار وي که غنم وي په شریکه به یې خورو. داسې به نه وي چې یو سړی به وږی وي او بل به پوله خوري. دریم کار به زمونږ دا وي چې کوم خلک وږي دي اول به هغوی ومړوو نو بیا به د مړو حق پیدا کیږي. دریمه خبره دا ده چې یو سړی به نه خان کوو او نه به یې بادشاه کوو. یو سړي له به اختیار نه ورکوو او که یو سړی مو خان کړو یا مو باچا کړو اختیارمند مو کړو نو بیا به ستاسو خاورې په سر وي او هغه او د هغه خپلوان او دوستان به مزې کوي. زمونږ د اقتدار په وخت کې به واک اختیار د قوم او د قوم د جرګې وي. جلسه کې ما د دې خبرې اعلان هم وکړو چې د اکتوبر په 28 به زه د خدای خدمتګارو د یوې ډلې سره مردان ته ځم. په 28 موږ د 400 اډه کې راغونډ شو او زه د 50 تنو خدای خدمتګارو سره پیاده روان شوم. لاره کې ځای په ځای زموږ مخې له خلک راوتلي وو. شپه مو د ګل آباد د درګۍ منګا د خدای خدمتګارو سره یو ځای وکړه. سبا له د دې ځای نه مردان ته روان شو. د میرویس غونډۍ نه قبلې ته نهر بهیږي. ماسپښین لمونځ مو هلته وکړو او د خپلو ملګرو تالاشي مې واخیسته او که چا سره چاقو نو هغه مې ترې واخیستو او د هغو خپلوانو له مې ورکړل. مونږ روان شو. په دغه وخت کې د صوابۍ څو تنه خدای خدمتګار د سالار منیر خان سره زمونږ په ټولي کې شامل شول. د نمانځه نه پس مو دعا وکړه او روان شو. زه د ملګرو په منځ کې وم او ملګري مې د ځان نه چاپېره کړي وو. د پړانګو سردار خان ملا تړلې وه او د ټولو نه مخکې روانو. دا چغه به یې وهله چې پښتنو ورونو خبر شئ پیرنګي سره د پښتنو په خپل حق جنگ دی. تاسو زمونږ ورونه یئ. د پیرنګیانو د پاره مونږ سره مقابله مه کوئ. په خپل قام او په خپل ملک ننګ وکړئ. مونږ چې میرویس ډیرۍ ته نږدې شو نو مونږ سره خو ډېر خلک ملګري وو او ماستر کریم او سالار منیر خان او نور خلک مو رخصت کړل چې ټول گرفتار نشي. ولی سره کیمرا وه. وې زه دې تصویر وباسم خو ما منع کړو. ما دې خلکو ته وویل چې ملک کې کار وکړئ. موږ چې د میرویس ډیرۍ ته ورسېدو نو یو پیرنګی ولاړو. یو غټ کوتک ورسره په لاس کې وو. کوم پولیس چې ورسره وو هغوی سره هم کوتکونه وو. هغه پیرنګی موږ له راغی او پولیس یې زموږ نه چاپېره کړل. د سردار خان تقریر په دې خلکو لږ ډېر اثر کړی و. موږ یې نه وهلو خو چې کله پیرنګي کوتک اوچت کړو او دوی له یې حکم ورکړو چې وهی نو بیا یې په موږ را باندې کړل او توره شپه یې را باندې جوړه کړه. د چا پښه ماته شوه د چا لاس مات شو. زما یې هم 2 پښتۍ ماتې کړې. موږ یو بل پورې نښتي وو. د پښو نه به یې ونیولو په سړک به یې راښکلو. لنډه دا چې زه یې په موټر کې واچولم او مردان پولیس لاین کې په یوه کوټنۍ کې وغورځولم. د دې کوټنۍ فرش د سیمټو او په دغه کشمکش کې زما جامې ټولې شلېدلې وې. په ځمکه پروت وم چې وجود مې یخ شو. نو ټول بدن مې دردونه کول. څه شیبه پس هغه پیرنګی د هغه ډانګه سره زما کوټې ته راننوت. زه په تکلیف کې وم او ده په ما روب اچوه. ما چې ځواب ورکړو غوسه شو او وی ویل چې هتکړۍ ورته واچوئ. زه حیران شوم چې انسان وي نو څومره همدرد وي او چې انسانیت ترې لاړ شي نو بیا څومره بې رحمه شي. دغه ځای یې په لارۍ کې واچولم او د نوښار چاونۍ ته یې بوتلم. هلته یو موټر ولاړو. 2 پیرنګیان پکې ناستو. زه یې د لارۍ نه موټر کې واچولم. خوشدل چې د پولیس افسر ډېر ظالم ما سره موټر کې ناستو. نو پیرنګیانو ته د ځان ښودلو دپاره یې ما ته ډېرې سپکې خبرې وکړې. زه په خپل ځان وم. دومره مې ورته وویل چې پښتانه داسې خبرې نه کوي. ستا مطلب وشو. پیرنګیانو ستا خبرې واورېدې. ترقي به دې وشي. همدغه شان وشوه. زه یې د هریپور جیل خانې ته بوتلم او چکۍ کې بند کړم. ډاکټرانو او هسپتال هم وو خو هغه زما د پاره نه وو. قیدیان خو څوک د خدای بندگان نه ګڼي او زما به ټول وجود دردونه کول او شپه ډېره سخته تېره شوه. سبا له ډاکټر وکتم هغه پریشانه شو. څه ملهم غوندې زما په پښتیو پورې کړل. چې سپرنټنډنټ راغی ما نه یې تپوس وکړو چې څنګه یې. پښتانه که ډېر تکلیف کې هم وي خو چې څوک ترې تپوس وکړي نو ورته وایي چې ښه یم. ما هم ورته دغسې وې. سپرنټنډنټ حکومت له خبر ورکړو چې ښه دی. هغوی اخبار کې اعلان وکړو چې هغه ښه دی. هسپتال کې یو هندو ډاکټر و. هغه مشر ډاکټر ته وویل چې ذمهداري په تا ده. بدنامي به ستا وي. تا له پکار دي چې حکومت خبر کړي. هغه حکومت ته ولیکل چې دغه خبر غلط دی. دی جوړ نه دی. حکومت سرجن راولېږه. هغه زما معاینه وکړه. بیا یې بټ آباد ته پوجي هسپتال ته بوتلم. اکسرې وشوه. معلومه شوه چې زما 2 پښتۍ ماتې دي. سرجن په خپله زما پښتۍ وتړلې او پلستر یې پرې ولګولو. تړلو سره زه لږ په آرام شوم. 2 ورځې پس مې اخبار کې ولیدل چې د جیلخانې سپرنټنډنټ وایي چې هغه روغ جوړ دی.
سباله چې سوپرنټنډنټ راغی نو هغه اخبار مې هغه ته وښودلو نو هغه راته وویل چې تا راته وویل چې ښه ما ورته وویل چې دا خو د پښتنو اصطلاح ده ستا خو سترګې وې تا نه لیدم چې زه څنګه یم څه وخت چې موږ د پیرنګیانو خلاف سول ناپارماني شروع کړه هغه وخت کې هغوی د افغانستان د حکومت په امداد د مولیانو په ذریعه کار شروع کړو عجیبه خبره خو یې دا وه چې پیرنګیانو په ما د کفر یوه فتوا تیاره کړې وه او په هغې باچاګل او ماڼکي مولا دواړو دسخطونه کړي وو او د دواړو ډلو د مولیانو تایید عجیبه خبره خو دا وه چې مذهبي معاملو کې د ماڼکي مولا او هډې مولا تعلقدار چرې متفق شوي نه دي او د یو بل مخالفو چې په یو بل به یې د کفر فتوې لګولې لیکن زما په فتوا د دواړو ډلو اتفاق و ولې چې دا د کفر فتوا پیرنګي لګولې وه او بله خبره یې دا وکړه چې افغانستان هم پښتانه دي د صوبه سرحد خلک هم نو پکار دی چې دا علاقه هم افغانستان سره شي او د دې خبرې اشتهارات په ملک کې تقسیم کړل جلسې کولې او په هغو کې به دا تقریرونه کول چې دا ملک دی افغانستان سره شي ولې پیرنګیانو ورته هیڅ نه وی درېیمه خبره یې دا وکړه چې حاجي محمد امین چې زموږ د دې پېښور علاقې نه تللی او په هډه کې پیر شوی و د افغانستان د حکومت په مصلحت پیرنګیانو د باچاګل په ذریعه پېښور ته راوغوښت هغه دلته د دې خبرې کوشش وکړو چې د پښتنو سیاسي توجه د پیرنګیانو نه بل خواته واړوي نو د ډمو په بازار د پکټینګ ولګوه دغه وخت خدای خدمتګار د پیرنګیانو برخلاف و په دې کې حاجي محمد امین خان راغی مولیان ورسره ملګري شول او ارباب عبدالغفور د تاکال هم ورسره ملا وتړله او د خلکو توجه یې د پیرنګیانو نه اړوله دا هغه محمد امین دی چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ما سره وعده کړې وه چې زه به تا سره یو ځای د خدای د مخلوق خدمت کوم چې دوی به پکټینګ له ورغلل نو ډمې به راووتې او خلکو ته به یې وې چې وګورئ هلته خدایي خدمتګارو د پیرنګیانو په کچارو پکټینګ لګولی دی او دوی راغلي دي زمونږ په دغه یې پکټینګ لګولی دی دوی به سترګې ښکته کړي خو 2-3 ورځې پس سکندر مرزا هغه ډمې پاڅولې چې د دوی نوم وشي باچاګل او نورو چې زمونږ برخلاف څومره کوشش سرحداتو او دې ملک کې وکړو کامیاب نشول د خلکو همدردي زمونږ سره وه تجویز دا پاس شو چې په دې وخت کې مونږ له پکار دي چې د پیرنګیانو برخلاف په ټوله صوبه کې جلسې وشي او په هغو کې اعلان وشي چې مونږ آزاد جو او د هغې نه پس د وبدونه جوړ شي چې په ټولو کچرو تحصیلونو زولو تاڼو کې د دې وطن سرکاري ملازمانو له ورشي او اپیل ورته وکړي چې د پیرنګیانو نوکري دې پرېږدي او خپل قام سره د قام او ملک د خدمت دپاره د ملا وتړي او د ملک خدمت ته د ځان وقف کړي زه په افسوس سره دا لیکم چې د ډیرو کوششونو باوجود د دې وبدونو په وینا یوازې یو سړي نوکري پرېښوده او هغه یحیی جانو او د پېښور اسلامیه های سکول هیډ ماسټر ملازمانو کې ډېر خدای خدمتګارو چې د خدای خدمتګارو په وزارت کې نوکران شوي وو او د خدای خدمتګارو زامنو هغوی کې یو تن هم نوکري پرې نه ښوده او د ټولو ناجیبه خبره خو لا دا وه چې دا کوم خلک چې مونږ برتی کړي وو هغوی به د پیرنګیانو د نوکرانو نه په خدای خدمتګارانو ډېر زیات زور ظلم کولو او کله ناکله به یې پرې ګولۍ هم وچلولې د دې خبرو وجه دا وه چې دوی خو د پیرنګي نوکري غوښته او دوی خو د خدای خدمتګارو د لاسه مقرر شوي وو نو د ځان د سپیناوي او اعتبار دپاره یې په خدای خدمتګارو زیات ظلم کولو چې پیرنګیان پرې شکمن نشي په 1942 کال کې چې زه سول سرجن د هریپور جیل نه د ایبټ آباد هسپتال ته بوتلم او زما علاج وشو او جوړ شوم نو واپس د هریپور جیل خانې ته راوستم دغه وخت مونږ د خدای خدمتګارو چالانونه هریپور ته را شروع شو په لاره به دوی چغې وهلې خو چې جیل ته به رادننه شو نو بیا به یې هم بارکونو کې او احاطو کې چغې وهلې زموږ خو دا اصول چې جیلخانه کې به د جیل د قانون مخالفت نه کوو سپرنټنډنټ جرنیل ته ولیکل چې جیلخانه د دوی چغو په سر اخیستې ده جرنیل راغی ډېر ښه سړی و پوجي و ما سره یې خبره وکړه ما ته یې وویل چې خیر دی نری تکبیر او فخر افغان چغې دې وهي خو دا دې نه وایي چې برطانیا برباد زه دوی له ورغلم ټول مې کېنول بهر چې تاسو هر څه کول مو خو جیل کې دا چغې وهل ښه کار نه دی بعضې ګرم مزاجه خدای خدمتګار وویل چې ولې به یې نه وهو ما وویل تاسو له دې جیل والاو څومره مراعات درکړی دی ستاسو چای ازادي دي پی درکوي کټوۍ ځان له پخولی شئ تالاشي مو نه کیږي دا هر څه په دې وجه تاسو سره کیږي چې زه دلته موجود یم نو که تاسو نه منع کیږئ او خامخا چغې وهئ نو ما به درنه بدل کړي
او ستاسو نه به دا ټول مراعات واخلي، سختی به در باندې راولي. تاسو که بیا هم دا ایجیټیشن جاری ساتل غواړئ نو دا خبره مې واورئ چې بیا یې پرې نږدئ او ټول چغې مه وهئ. په یو بارک کې دې 10 کسان چغې وهي، که هغوی چکو کې بند شي نو بیا دې نور 10 کسان چغې وهي چې دا تحریک درنه مړ نه شي. خو دا خبره درته کوم چې که اوس مو زما په خوله دا صلح جیل والاو سره وشوه نو دا به د عزت وي. که ما درنه چالان کړي او تاسو تنګ کړي او بیا د صلح درخواست کوئ نو هغه به د بې عزتۍ او کوزو سترګو وي. ما دا خبرې ورسره وکړې، زه ترې خپل ځای له لاړم. دوی چغې بندې نه کړې. 2 ورځې پس جومدار ما پسې راغی چې سوپرنټنډنټ دفتر ته غوښتی. زه ورسره لاړم چې ډیوډۍ ته ورسېدم نو پولیس تیار ولاړو، موټر بهر ولاړو. زه یې چالان کړم، د ایبټ آباد جیل ته یې بوتلم او یوه تنګه کوټګۍ کې یې بند کړم. دغه کوټګۍ بالکل یوازې د ټول جیل نه جدا وه. ما سره د خبرو اترو هیڅ څوک نه و. کله چې زه د هری پور جیل نه چالان شوم نو جیل والاو په سیاسي قیدیانو توره شپه جوړه کړه. په دوی یې چای بندې کړې. چا چې به نارې وهلې چکو کې یې واچول. 2 ورځې پس خو دوی چغې مغې ووهلې خو اخر یې چغې بندې کړې. په خپل کار پښیمانه شول. د دوی مشرانو جیل والاو ته وویل چې موږ در سره سوله کوو. جیل والاو ورته وویل چې ډېره ښه ده. چغې بندې کړې نو د دوی په منځ کې صلح وشوه. که دوی زما خبره منلی وی نو زه به یې هم ترې نه وم چالان کړی او دوی ته به هم دومره تکلیف نه و رسېدلی او نه به د کوزو سترګو په صلح مجبور شوی وی. ما له یې د ایبټ آباد جیل کې یو بوډا مشقتي را کړی و. هغه به ما له ډوډۍ پخوله. 3 میاشتې قید و چې د هغې به کله ملاقات راغی او دی به ملاقات له لاړو نو چې رابغی ما به ترې تپوس کوو چې د کور او د بال بچ د څه حال دی. نو ده به راته ویل چې زه ملاقات له لاړ شم نو ښځې واړه مې د جنګلې نه اخوا ولاړ وي ژاړي او زه د جنګلې نه دې خوا ژاړم. څه خبرې ونه کړو. دی د هزاري و، ډېر ښه سړی و. یو ورځ ترې ما تپوس وکړو چې زما د دې کوټنۍ لاندې چې دا بارکونه دي نو چې د نیمې شپې نه شپه واوړي دا قیدیان شور کوي چې دا څه کوي. ما د خوبه وباسي. ته ورته ووایه که وظیفه کوي نو ورو ورو دې کوي او ما دې د خوبه نه وباسي. نو هغه راته وویل چې دا شور زه کوي چې دا ایبټ آباد دی، دلته واوره پرېوځي، دوی یخني کېږي. دوی ولې 2 زړې کمبلې ورکړې دي نو دا شور په دغه وجه وي. د دې جیلخانې داروغه عمر بیګ نوم او مسلمانو او په کوریچود باندې مشهورو. هغه چې سبا له ماله راغی ما ورته وویل چې د قیدیانو سره کمبلې نشته، یخني کېږي، ما د خوبه وباسي. مهرباني وکړه کمبلې ورکړه. ده راته وویل چې کمبلې نشته. ده به ډېر نمونځونه او اودسونه هم کول. چې دی بدل شو نو د ده په ځای یو هندو داروغه راغی. د هغه راتلو سره چې قیدیانو ورته شکایت وکړو نو 2 نورې کمبلې هر یې وله ورکړې. چې زه خبر شوم ما ترې تپوس وکړو چې دا کمبلې دې راوغوښتې نو هغه وویل نه دا خو په ګودام کې پرتې وې. د دې ځای ډیپټي کمشنر سیکو او ډېر ښه سړی و. دی چې جیلخانې ته راغی نو ما ته یې دا خبره وکړه چې جارج کننګم به دا خبره کوله چې زه ډاکټر خان صاحب نه د سرحد وزارت بل چاله نه ورکوم. خو زه مو د پسې مسلم لیګ له ورکړو. اورنګزیب خان وزیر اعلی شو. یو ورځ دا ډیپټي کمشنر راغی ډېر خفه و او راته یې وویل چې ګورنر خو به وی چې بغیر د ډاکټر خان صاحب نه بل سړی وزیر نه مقرروه. د یو قسم ما سره همدردي کوله. ما ورته وویل چې زه خوشحاله یم چې ګورنر مسلم لیګ له حکومت ورکړو او د ډاکټر صاحب په ځای اورنګزیب خان یې مقرر کړو. هغه حیران شو، پوښتنه یې وکړه چې دا ولې. نو ما ورته وویل چې زه په دې خوشحاله یم چې دې قوم خو دا زموږ حکومت ولیدو نو دا ښه ده چې د مسلم لیګ حکومت هم وویني او پکې تمیز وکړي. او بله دا چې د دې حکومت اختیارات هم ډیر کم دي او زموږ د قوم خو حکومت لیدلی نه وو او نه د دې حکومت نه خبر دي. نو یو کار دی چې هغه مونږ کولی نه شو، زموږ د اختیاره بهر دی. قوم وایي دا راله وکړه. مونږ که ډېر ورته وایو چې مونږ یې کولی نه شو، دا زموږ په اختیار کې نه دی، خو د دوی تسلي نه کېږي او رانه خفه شي. خفه څه چې بیا زموږ مخالفت شروع کړي. او دویمه خبره دا ده چې مونږ 2 انې ګټلې دي او دوی ورانه روپۍ غواړي. نو مونږ روپۍ د کومه راوړو؟ نو دوی زموږ حکومت هم لیدلی و او اوس به د مسلم لیګ حکومت هم وویني نو په حقیقت به پوه شي او همدغه شان وشو. که چېرې دا حکومت مونږ پرېښودی نه وی نو د راتلونکي الیکشن ګټل ګرانو، دوی به کامیاب شوي وو. خلکو ولیدل چې مونږ خو په روپۍ کې 2 انیس خو ورکولو
او کوم کار چې به زمونږ په اختیار کې وو هغه به مو ورله کولو او مسلم لیگ خو ځان ته نږدې هم نه پرېښودل او نه یې ورله څه کول. یوه ورځ کرنیل سمیت چې د پېښور د جیل سوپرنټنډنټ و ایبټ آباد ته په دوره ماله راغی. نو زما ځای یې ولیدو څه وخت چې بهر ته ووت نو سوپرنټنډنټ ته یې وویل چې تا باچا خان د کوترو په کوټګۍ کې بند کړی دی. هغه سمیت ته په ډېر ادب او غلی غوندې ځواب یې ورکړو چې د سرحد د حکومت دا حکم دی په دې کې زه څه کولی شم. کرنیل سمیت هغه وخت د هغه ځای نه ګورنر ته ټلیفون وکړو ورته یې وویل چې سر جارج څوک یو بهادر دښمن سره داسې سلوک کوي څنګه چې تا باچا خان سره کړی دی چې په یوه وړه کوټګۍ کې یې یوازې اچولی دی. گورنر په خپل کار شرمنده شو خپل حکم یې واپس واخیسته او حکم یې وکړو چې د له ښځه یو ملګري ورکړی. کله چې سمیت صاحب بیا راغی او ماته یې د ملګري وویل چې څوک غواړې نو ما ورته وویل چې ستا څوک خوښ وي هغه راکړه. هغه وویل چې دوی به تا سره وي که ما سره. ما ورته وویل چې ما سره به وي. دوی وویل چې بیا خو په کار دی چې ته یې خوښ کړې نو چې ستا څوک خوښ وي هغه راته وویل. نو ما ورته ولی او شیردل خان یاد کړل. هغوی یې ما له راولېږل چې هغوی ورغلل. نو د هغوی نه معلومه شوه چې سالار انځرګل په ډیره اسماعیل خان جیل کې دی او ډېر ناجوړه دی. نو ما سوپرنټنډنټ ته وویل چې موږ له د پخلي دپاره خپل سړی راکړه. هغه وویل چې څوک غواړې؟ ما وویل انځرګل غواړم او هغه د ډیرو په جیل کې دی. هغه یې راوغوښتو چې انځرګل جرنیل راغی نو دومره ناجوړه و چې د ګرځېدو هم نه و. زمونږ په پوړو راختی نه شو خو د خدای فضل و ډاکټرانو یې علاج وکړو او موږ ورله ښه خوراک په ډاکټر مقرر کړو. نو ورځ په ورځ ښه کېده. زما په هغه کوټنۍ کې په مشکله 2 کټه راتلل او نور ځای پکې د ملاستې هم نه و. نو سالار صاحب زما د کټ د لاندې څملاستو او شیردل خان به د ولید د کټ د لاندې څملاستو. څو ورځې پس حکم راغی او ماته چې نږدې د هسپتال کومه کمره وه هغه یې ولید ویوله ورکړه. زه په خپل ځای پاتې شوم او دوی 3 واړه هغې کمرې ته لاړل. مونږ جیل خانه کې و چې خبر شو چې بنګال کې قحط دی او ډیر خلک د لوږې نه مړه شول. مونږ له چې حکومت کوم راشن راکولو او نیم به مو هغه مصیبت زده خلکو له جمع کولو او چې ډیر جمع شو نو مونږ حکومت ته ویل چې دا بنګال ته ولېږئ خو نه حکومت هغه بنګال ته ولېږه او نه یې مونږ ته واپس راکړو. په دغه ورځو کې د ولي سترګه خوږ شوه. دغه یوه سترګه یې وه هغه بله یې په شیري کې خرابه شوې وه. مونږ سره ډیر فکر و. سوپرنټنډنټ د پوج د سترګو ماهر راوغوښتو خو څه فایده ونه شوه. مونږ دې سوپرنټنډنټ ته وویل چې ته حکومت د دې حال نه خبره کړه دی غواړي چې بمبئی ته لاړ شي او په هغه خپل ډاکټر علاج وکړي. سرجاج بغیر د څه شرط نه هغه رها کړو او د علاج اجازه یې ورکړه چې دی تلو. نو ما ورته وویل چې ولي ته یې د علاج دپاره پرېښودې نو که علاج دې وشو نو بیا به هم د حکومت برخلاف څه کار تر هغې پورې نه کوي چې دا د قید معیاد دې پوره شوی نه وي. زمونږ ډیر ملګري چې د قید نه رها شول او په هریپور کې کوم پاتې شو نو زه یې د ایبټ آباد نه هریپور ته بدل کړم. هریپور کې چې زمونږ ملګري وو نو جیلوالاو ورته وویل چې هر سړی دفتر ته مه راځئ تاسو خپل یو سړی مقرر کړئ او هغه دې دفتر له د خپل کار دپاره راځي. نو دوی به غونډ شو او دوی به په اتفاق یو سړی مشر کړو. هغه به د دې کارونو دپاره دفتر ته تلو او هغه کارونه به یې کول. دا خو ضروري خبره وه چې هغه به د دوی نماینده و نو جیلوالاو به د هغه عزت کولو او د هغه عزت خو حقیقت کې د دوی عزت دی چې هغه به د دوی د کار دپاره داروغه له ورغې نو هغه به ځان سره په کرسۍ کېنولو. که ډاکټر له به د دوی د کار دپاره ورغې نو هغه به هم ځان سره په کرسۍ کېنولو او دغه شان به سوپرنټنډنټ هم کرسۍ ورکوله. خو چې دې ملګرو به ولیده نو د پسې به یې کنځل کول. یو بل ته به یې وی چې دی خو سوپرنټنډنټ سره او ډاکټر سره هم په کرسۍ ناست وي. بل به وی چې دی تللی و ساپي زما په نوم راوړه او ځان له یې واخیسته. دا زمونږ د خدای خدمتګارو د مشرۍ حال و. زه چې دې جیل ته لاړم او هلته خو اکثره قیدیان د سی کلاسو په مختلفو بارکونو کې وو او د یو بارک خلک به یې بل بارک ته نه پرېښودل. نو ما جیلوالاو ته وویل چې د اتوار په ورځ دې زمونږ سیاسي قیدیانو ته اجازه وشي چې یو ځای کېږو. هغوی اجازه راکړه. موږ به هر اتوار یو ځای کېدو. په دې خپل تحریک او په قومي معاملو به مو بحثونه کول. نو زمونږ به تجربه کېدله. زمونږ یو جرنیل و ډېر ښه سړی و
دوی خپل مشر مقرر کړی خو دوی به ټوله ورځ هغه پسې خبرې کولې. نو یوه ورځ ما راوغوښتو او ورته مې وویل چې جرنیل صاحب د دوی د مشرۍ نه استعفا ورکړه. هغه لاړ او دوی له استعفا ورکړه. د اتوار په ورځ چې مونږ یو ځای شو نو دوی راته وویل چې باچا خانه ته زمونږ مشر شه او که ته یې نه کوې نو یو مشر راله خوښ کړه. ما څه جواب ورنکړو او خبره مې بله خوا واړوله چې بل اتوار به بیا جمع شو نو دوی به بیا ما پسې شو چې مونږ له یو مشر مقرر کړه. زه پاڅېدم او دوی کې مې هر سړي ته ښکته پورته وکتل چې ټول مې په غور وکتل. نو ورته مې وویل چې دوی کې خو ماته داسې سپک او ذلیل او بې غیرته سړی ښکاره نه شو چې ستاسو مشر یې کړم. تاسو عجیبه مخلوق یاستئ او ځان ته خدای خدمتګار هم وایئ، قیدونه هم تیروئ. نو چې کوم سړی خپل مشر مقرر کړئ نو بیا هغه ته کنځل کوئ، هغه سپکوئ. ډیره د افسوس خبره ده. دوی چوپ شول او بیا یې ماته د مشرۍ خبره ونه کړه. مونږ چې د هریپور په جیلخانه کې وو نو یو قیدي ما له راغی چې ای باچا خانه چې ستا د خدایي خدمتګارو زه جیلخانې ته د 3 میاشتو دپاره راوستی وم او راته یې وایي چې بس میاشت نیمه کې رهایي ده. ما 6 میاشتې تېرې کړې. اوس زه ورته وایم چې ما پرېږدی چې زه لاړ شم او دوی مې نه پرېږدي. ما ورته وایه زه دې پرېږدم، نیغ ځه دفتر ته. ما همیشه خدای خدمتګار د دې کاره منع کړي دي چې په زور او چل څوک جیل ته مه راولئ. دا تحریک ته د پیدې په ځای نقصان رسوي. خلک په زور جیلخانې له پتلو مه مجبوروئ او په خوشامندو منت دوکه خلک جیل خانې ته مه بیایي. ستاسو خدا خیال دی چې ډیر خلک جیلخانې ته لاړ شي نو زمونږ به په حکومت روب قایم شي، لیکن د کمزورو خلکو په بوتلو تاسو سپک شئ او ورسره تاسو خپل تحریک بدناموئ. منم چې د ډیرو خلکو پتلو په حکومت روب پریوزي خو چې هغه مضبوط او باوصوله وي. ما په جیلخانه کې چرګان ساتلی وو او هغه له به ما په خپل لاس خوراک ورکولو. هغه ما سره داسې مخته شوي وو چې څه به زما په غېږه کې ناستو، څه به زما په اوږو سورېدل. یوه ورځ مې وړه کلک اغږلي وو، دوی له مې ورکول، څوک زما په لاس، څوک زما په غېږه کې او څوک زما په سر ناستو. کرنیل سمیت جیل ته په دوره راغلی و چې ما له راتلو نو دا تماشه یې ولیده نو د جیل افسران یې ټول واپس کړل او زما د چکونه په شا راغی. زه ترې خبر نه یم او دی زما شاته ولاړ دی. تماشه یې وکړه، بیا یې ما ته وویل چې ګوډ مارنینګ، سهار دې ښه شه. چې ما وکتل سمیت صاحب ما ته یې وویل چې دا څه کوې؟ ما وویل چې دا زه چې څه کوم په دې کې ستاسو دپاره سبق دی. ګوره دا معلومه ده چې موږ دوی حلالو او خورو، خو چې زه ورسره مینه کوم او په ګېډه یې مړوم نو دوی زما په غېږه کې او څوک زما په اوږه او څوک زما په سر ناست وي. دوی نه تاسو له سبق اخیستل پکار دي. ګوره دا حیوان دی خو چې زه ورسره مینه کوم نو زما غېږې نه کوزیږي او انسان خو اشرف المخلوقات دی. که د هغه سره مینه وشي نو ولې دی د سړي دوست نشي؟ کرنیل سمیت یو بهادر سړی و او بهادران یې خوښ وو. نو د په خپله اقرار وکړو چې ما جنگ په تاسو بایلود. بیا یې وروسته خدای خدمتګارو سره ډیره مینه پیدا شوه او ښه سلوکي وو او زما خو پرې دومره اثر شوی و او زما یې دومره قدر کولو چې په 1940 کال کې چې زمونږ په سیکوډیرۍ کې جلسه وه څه ګورم چې کرنیل سمیت خپل زوی د لاسه نیولی سټیج ته راغی. د هرکلي نه پس یې ما ته وویل چې زما د دې زوی په سر لاس راکاږه. ما هغه ځان ته رانږدې کړو او ده ته مې وویل چې ته ما له جلسې له څه له راغلی؟ ته خو سرکاري نوکري او که پاکستان جوړ شي نو تا به د نوکرۍ نماز کړي. د وخندل او ویې ویل چې پاکستان په کومه ورځ جوړ شي زه به دلته نه یم. د مسلم لیگ هم بدې شو او د پېښور په جیلخانه کې ښه ډبولي وو ځکه چې بریسټر قیوم پرې دباو کړی وو. که چېرې زموږ حکومت شي نو بیا به څه کوې؟ رښتیا وه چې پاکستان په کومه ورځ جوړ شو نو دې خوا جنډې اوچتېدې او توپ یې خلاصېدې او هغه خوا کرنیل سمیت سره د خپلې کډې په فرنټیر میل کې انګلستان ته روان شو. په 1945 کې زمونږ د بعضې ممبرانو په زړه کې دا خیال پیدا شو چې زمونږ په صوبه کې وزارت ښه دی. که مونږ وزارت واخیستو نو د نورو کارونو نه علاوه دا سیاسي قیدیان چې د 3 کالو نه راپدې خوا په جیل خانه کې پراته دي هم به رها شي. زمونږ د اسمبلۍ په ممبرانو کې بعضې کسان د حکومت او وزارت ډیر شوقیان وو. دوی اصول نافرماني کولو ته تیار نه وو. ریډونه یې کولی نه شول. دوی خپل کارونه کول او خدای خدمتګار په چپاونو کې څه مړه شول، څه قیدیان او څه زخمیان شول. نو خلکو دوی ته ښه نه کتل ځکه چې دوی هم په خپله هم کار کولو ته تیار نه وو
او نور یې هم کار ته نه پرېښودل، تر دې چې لالي زما زوی هم چپاو کولو ته نه پرېښوده. دوی چې د وزارت جوړولو کوشش شروع کړو نو د یکتوت په کمپ کې ساقي صاحب او کیمپ کمانډر سالار شیر علي خان د دوی مخالفت شروع کړو او ډاکټر صاحب هم د ځان سره هم خیال کړو. دوی د اسمبلی خپل ټول ممبران د صوبې نه یکتوت کیمپ ته د اجلاس د پاره راوغوښتل چې دوی د ځان سره د وزارت په جوړولو کې متفق کړي. خو هغه چې براتلل نو ساقي صاحب به پوهول دغه اجلاس هم ناکامیابه شو. اخر چې ساقي صاحب تیرا ته لاړو نو دوی ته میدان خالی شو. ډاکټر صاحب رضا کړو ګاندھی جی له وفد ولېږه او هغه ته وویل چې د صوبه سرحد حالات د نور هندوستان نه مختلف دي. زموږ د تحریک په وزارت کې پایده ده او سیاسي قیدیان به هم رها کړو. هغه ویل چې په دې مسله کې د باچا خان سره خبرې وکړي. نو بیا یې مال د هریپور جیل ته وفد راولېږه او دا ټول قصه یې راته وکړه. ما ورته وویل چې زه د داسې وزارت په حق کې نه یم چې پوره اختیار ورسره نه وي. داسې وزارت قوم او تحریک ته د فایدې په ځای نقصان رسوي. پاتې شو د سیاسي قیدیانو د رهایۍ خبره. نو زمونږ فکر مه کوئ، مونږ په جیل کې تنګ شوي نه یو. دوی ولاړل او څو ورځې پس خبر شوم چې دوی وزارت جوړ کړو. څه سیاسي قیدیان رها شول او څه په جیل کې پاتې شول. زما رهایی چې راغله نو ما ویل چې څو پورې ټول سیاسي قیدیان رها شوي نه وي زه نه وځم. دوی بیا مال راغلل او راته ویل چې په دوی حکومت سختې دفعې لګولې دي. مونږ کوشش کوو او څو ورځو کې به رها شي، خو ته اوس راووځه. نو زه راووتم. زه ناجوړه وم. زه چې په جیلخانه کې یوازې یم نو ناجوړه کېږم. دغه ورځو کې ګاندھی جی په بمبئی کې و. بمبئی ته تګ هغه ماته ولیکل چې بمبئی ته راشه. زه چې به هر کله بمبئی یا سیواګرام ته تلم نو یوه شپه به مې ډیلي کې د ګاندھی جی زوی دیویداس سره کوله. د هغه ښځه د راجا ګوپال اچاریه لور وه. دوی به زما ډېر خاطره او دارومدار کولو. ما خو به اکثر سفر په 3rd کلاس کې کولو. نو په ریل کې به زه ډېر پازاب شوم. دلته به مې آرام وکړو. سبا له بمبئی ته لاړم. ګاندھی جی د برلا په کور کې و. زه هم هلته لاړم او هغه سره اوسېدم. یوه ورځ د عدم تشدد بحث شروع کړو. ما ورته وویل چې ګاندھی جی تا خو د ډېرې مودې نه په هندوستان کې د عدم تشدد سبق ورکړی دی او زما خو ډېره لږه موده وشوه چې پښتنو ته مې داسې سبق شروع کړی دی. ما سره هغومره ذریعې او کارکنان نشته څومره چې تا سره دي. ته وګوره چې د 1942 کال په جنگ کې هندوستان کې څومره تشدد وشو، لیکن په صوبه سرحد کې باوجود د انګریزانو د ډېر ظلم او اشتعال نه پښتنو تشدد ونه کړو. حالانکه هندوستان سره د تشدد هغومره سامان هم نشته څومره چې پښتنو سره دی. د دې په جواب کې ګاندھی جی وویل چې عدم تشدد د بزدل سړي کار نه دی، دا د یو بهادر سړي کار دی او پښتانه د هندوستانیانو نه زیات بهادران دي. دغه وجه ده چې هغوی و تشدد ونه کړو. یو ورځ زه د ګاندھی جی سره ناست وم چې یو سړی راغی چې د 2 پیسو جامې به یې اغوستې وې. جفته یې لاس کړو او ګاندھی جی ته یې نوټونه پیش کړل. هغه ورته وویل څو دي؟ ده ورته وویل چې 70,000 دي. هغه ورته وویل چې 1 لک یې کړه. هغه لاړ او په سبا له 1 لک روپۍ راوړې. دغه شان ګاندھی جی خپل سیکټر ډیسای ته وویل چې د بمبئی خلکو ته ووایه چې د هریجنو د پاره 10 لک روپۍ مال راکړئ. دلته د ده سره 3 کسان ناست وو. هغه ډیسای ته وویل چې د بمبئی خلکو ته اپیل مه کوه. یو ورته وویل چې 2.5 لک روپۍ به زه درکړم. بل ورته وویل چې 2.5 لک به زه درکړم او دریم ورته وویل چې 2.5 لک به زه درکړم. تاسو له یو بل سړی په کار دی نو ستاسو دا ضرورت به پوره شي. دغه شان په ابتدا کې چې ګاندھی جی د ازادۍ قصه شروع کړه نو د قوم نه 1 کروڑ روپۍ وغوښتې. نو قوم ورله د کروڑ نه زیاتې ورکړې او چې ده به د قومي خدمت دپاره 1 کس غوښته نو 100 کسه به ورته تیار شول او د قوم د ودانۍ دپاره به چې کوم کار کولو نو په زرګونو خلک به ورته تیار او حاضر شول. مګر په صوبه سرحد کې چې مونږ څه کول نو هغه مونږ یوازې د خولې په تبلیغ او تشو لاسونو کول، ولې چې زمونږ سره هیڅ چا مالی مرسته نه ده کړې او بعضې خلکو به لا زیاتې په مونږ دا الزام لګولو چې دوی څه تعمیري کار نه دی کړی او د قوم روپۍ یې وخوړې. هربجن کالوني په ډیلي کې وه او سیواګرام په واردا کې و او چې څه وخت به پراتنا یا عبادت شروع شو نو د ټولو نه مخکې به ما د قرآن شریف تلاوت وکړو. خلکو ته به مې د هغې ترجمه وکړه. زمانه پس به یو جاپانی د خپل مذهب خپل مناجات بیان کړل او بیا به عبادت شروع شو. د ګاندھی جی په زړه کې د ټولو مذهبونو یو شان احترام او هغه به دا ټول مذهبونه حق ګڼل او زما عقیده هم دغسې ده.
د قرآن شریف او د گیتا مطالعه خو ما په ښه شان کړې ده او څه وخت چې زه په ډیری غازی خان جیل کې سیکانو سره قید وم نو د هغې نه مې د ګرینت زیاته حصه اورېدلې وه. د بدها مذهب مطالعې سره زما ډیر شوق و ولې چې مونږ خلک د اسلام نه مخکې د بدها مذهب پیروکارو. خو د بدها مذهب کتاب ما له په لاس رانغی. انجیل مې د طالب علمۍ په زمانه کې په میشن های سکول کې ویلی و ولې چې زه د هغې د سکول طالب العلم و. تورات مې لږ ډیر جیلخانه کې کتلی و. د زردشت د پارسایانو د مذهب د کتابونو د کتلو مې هم ډیر شوق و ولې چې هغه خدای مونږ له رالیږلي و او په بلخ کې پیدا شوي و. خدای په قرآن کې وایي چې ما هر قوم ته د هغې نه یو هدي لیږلی دی لیکن تر دې وخته پورې ما د هغه متعلق هیڅ لیټریچر بیا نه مونده. خورشید بیهان او نورو پارسی دوستانو ما ته ویلي وو خو هیچا د هغه یو کتاب ما ته راونه لیږه. زما مذهب رښتیا مینه محبت او د خدای د مخلوق خدمت دی. مذهب همیشه دنیا ته د مینې او محبت پیغام راوړی دی. د کومو خلکو په زړونو کې چې د نوع انسان د پاره رواداري مینه او محبت نه وي او د کوم سړي په زړه کې چې نفرت بغض کې نه وي نو داسې سړی د مذهب نه ډیر لرې وي. د الیکشن په وخت کې مسلم لیگ په صوبه سرحد کې د پروپاګانډې دپاره یو پنجابی میجر خورشید رالیږلی و چې د خپلې بدعملۍ په وجه د پوځ نه موقوف شوی و. هغه یې د دې غرض دپاره راولیږلو چې هغه پښتنو کې خانه جنګي پیدا کړي او داسې تقریرونه به یې کول چې د تشدد نه به ډک و. ده به ویل چې دا خو څو خدای خدمتګار لیډران دي چې دې قوم کې د دوی رسوخه وساره دی دوی قتلول غواړي او داسې خلک پیدا کړي چې هغې ته موږ شل زره روپۍ ورکړو چې هغې دا لیډران مړه کړي ځکه چې د دوی د مرګ نه بغیر زموږ لاره ازادېدای نه شي. دا سړي د دې دپاره سرحد ته راغلي و چې پښتانه په کور کې وجنګوي او که چېرې د خدای خدمتګارو رهنمایان قتل کړی شي نو د قوم همدردي خو خدای خدمتګارو سره ده نو د بدل اخیستلو به ضرور کوشش کوي او د مسلم لیگ لیډران به قتلوي او په دې طریقه به پښتانه په خپل کور کې په جنگ جګړه اخته شي او دوی به برباد شي. میجر خورشید یوازې زموږ تباه کول نه غوښتل بلکې د پښتنو ټول قوم یې تباه کولو. زلمی پښتون څه وخت چې زموږ خلک د میجر خورشید د دې ارادې او د سکیم نه خبر شول نو هغې د خدای خدمتګارو د حفاظت دپاره نوی جماعت د غني په مشرۍ کې جوړ کړو چې نوم یې زلمی پښتون او په دې کې هغه ځوانان شریک شول چې د چا عقیده په عدم تشدد نه وه ولې چې هغې په دې غرض دغه جماعت جوړ کړی و چې خدای خدمتګار خو تشدد نه کوي د دوی عقیده په عدم تشدد ده د دوی خلاف د تشدد سازشونه کیږي نو دوی اعلان وکړو چې دا جماعت صرف د خدای خدمتګارو د حفاظت دپاره دی. د دې په مقابله کې مسلم لیګو د غازی پښتون په نوم یو جماعت جوړ کړو لیکن پښتون قوم زلمی پښتون پسې وو او مسلم لیگ کې چې کوم خانان د پیرنګیانو تالڅټي وو هغې په دې نتیجه ورسېدل چې قوم د خدای خدمتګارو سره دی نو که د زلمی پښتون او غازی پښتون جګړه جوړه شي نو مسلم لیګو کې به یو کس هم ژوندی پاتې نشي. نو په دې وجه د میجر خورشید هغه سکیم کامیاب نشو او ما هم د دې خبرې ډیر کوشش کولو او خدای خدمتګارو ته به مې د صبر تلقین کولو چې پښتنو کې خانه جنګي ونه شي او د دوی بدخواهان به په خپل سکیم کې کامیاب نشي. د غازی پښتون خلک به زمونږ کیمپ ته راتلل او مونږ ته به یې بد رد ویل او کنځلې به یې کولې ځکه چې دوی ویل چې خدای خدمتګار تشدد نه کوي مګر زمونږ د مرکز نه چاپیره د دې علاقې خانانو ورته وویل چې که بیا دلته راغلی نو بیا به زمونږ نه ژوندي لاړ نه شئ او مونږ یې د دې لعنت نه خلاص کړو. د دې غازی پښتون مشر زمونږ د کلي د خان بهادر عمر خان زوی و. 19 باب الیکشن. مخکې الیکشن را روانو نو ما دا فیصله وکړه چې زه په الیکشن کې په داسې حالاتو کې حصه نه اخلم ځکه چې د الیکشن ګټه خو د وزارت جوړولو دپاره وي. زمونږ وزارت شته خو د هغې دا حال دی چې د دوی برخلاف پروپاګنډې د دوی ماتحت خلک کوي او دوی ورته لاس تر زنې ناست وي. په کلکته کې د ورکینګ کمیټې او د پارلیمنټري بورډ شریکه جلسه وه. زه هم ورلتلی وم او پکې شریک وم. دا ټوله جلسه د الیکشن دپاره وه. ما د هغې په مخ کې د صوبه سرحد حال بیان کړو او هغې ته مې وویې چې الیکشن خو د وزارت دپاره وي چې الیکشن وګټو او وزارت جوړ کړو. زمونږ وزارت شته او پیرنګیان او د هغې ملګري زمونږ د وزارت برخلاف پروپاګنډې کوي او زمونږ دومره اختیار نشته چې د دوی نه تپوس وکړو.
نو زه تاسو خبروم چې زه په راتلونکي الیکشن کې حصه نه اخلم. پارلیمنټري بورډ وی چې په هره طریقه وي خو چې دی په الیکشن کولو راضي کړو. ولې زه یې آماده او رضامند نه کړی شوم چې د ورکینګ کمیټې اجلاس ختم شو نو ما ګاندیجي ته وویل چې تا خو زما دا ټوله قصه واورېده نو زه په دې الیکشن کې حصه نه اخلم. نو هغه ما سره هم اتفاق وکړو. زه کلي ته را روان شوم کار مې کولو. زما خو د الیکشن سره اتفاق نه و، کار سره مې اتفاق و. کور کې وزګار نه کېناستم. په ملک کې مې دورې شروع کړې. حکومت په زور شور زموږ مخالفت شروع کړی و. ما ته دا پته ولګېده چې حکومت اسلامیه کالج بند کړو او دغه شان د صوبې ټول کالجونه او سکولونه بندوي او هلکان د مسلم لیگ د پروپاګنډې دپاره کلو ښارونو ته لیږي. دا راته هم معلومه شوه چې د پیرنګیانو ښځې هم په ملک کې ګرځي او د خانانو او ملکانو ښځو ته وایي چې موږ تاسو کره راغلي یو. درنه لوپټه غواړو او زموږ لوپټه ووټ دی. موږ له به ووټ راکوئ او د پروپاګنډې دپاره د بیګم شاهنواز لونه او نورې له پنجاب نه ډېرې جنکۍ سرحد ته راغلې وې. د پنجاب نه مسلم لیګیان، د علیګړ مسلم یونیورسټۍ هلکان او د کلکتي اسلامیه کالج طالب العلمان او د هندوستان د نورو ځایونو نه کارکون لیډران په ډېر لوی تعداد کې سرحد ته راغلي وو. دوی نه علاوه حکومت او مسلم لیگ د سرحد او پنجاب پیران د کوټو نه راوښکلي وو. وای چې دا وخت د کوټو نه دی، راوځئ میدان ته شئ او ماڼکي صاحب د ماڼکي پیر صاحب امین الحسنات یې هم راوستلی وو او موږ ته یې مقابله کې ودرولی وو. دی ما سره واقف وو، د پلار فاتحې له هم زه تللی وم او کله ناکله چې به زه په دوره لاړم نو د ده سره به مې لیدل. نو د ما پسې یو سړی راولېږه چې زه تا له ملاقات له درځم. ما ورته وویل چې دی دې نه راځي، زه به ورشم. دی د پېښور په چاونۍ کې اوسېدم. یوه بنګله ورله حکومت ورکړې وه. زه ورغلم او دی مې ولید او ډېرې خبرې مو وشولې. د ماله د جبه یو کاغذ راوایسته او راته یې وویل چې دا ماله جناح صاحب راکړی دی او په دې کې لیکلي دي چې که پاکستان جوړ شو نو په دې کې به اسلامي شریعت وي. ما ورته وویل چې څټه یې. دی حیران شو او راته یې وویل چې ولې؟ ما ورته وویل چې په اسلامي شریعت کې د جناح صاحب ځای شته نو تاله به یې څرنګه جوړ کړي. ما ورته وویل چې ته خو باید چې د اسلام نه واقف یې نو ته په خپله فکر وکړه چې که سبا له دلته اسلامي شریعت جاری شي نو چې د دې مسلم لیگ د مشرانو به څه حال وي. ما چې د فرنګیانو میمیانو زموږ په مقابله کې دا دومره جد و جهد او دلچسپي ولیده نو زما خیال بدل شو. الیکشن ته صرف یوه میاشت پاتې وه نو ما کار شروع کړو. دا د 1946 کال د متحده هندوستان آخري الیکشن و. دې الیکشن ته مسلم لیگ داسې رخ ورکړی و او خلکو ته به یې ویل چې دا الیکشن په هندوستان او پاکستان کې دی. پاکستان غواړئ که متحده هندوستان؟ په هندو او مسلمان دی چې کوپر سره ځئ که اسلام سره ځئ، په مندر او په مسجد دی چې جماعت له ووټ ورکوئ او که درمسال له. په دې الیکشن کې موږ میا جعفر شاه او د ګلي ګړۍ ارباب عبدالرحمن نه ودرول ځکه چې دوی د ډاکټر صاحب او قاضي صاحب په منځ کې اختلافات پیدا کول او ډاکټر صاحب ته به زما په سر هم لمسون کولو چې باچا خان دا ځل تا نه وزیر اعلی کوي او قاضي صاحب وزیر اعلی کوي. د دوی دا ټولې خبرې دروغ وي. موږ ډاکټر صاحب وزیر اعلی کوو. موږ صرف دومره ویل چې ډاکټر صاحب دی لا ان آرډر نه اخلي، دا دی قاضي صاحب له ورکړي ځکه چې ډاکټر صاحب له سرکاري افسران دوکه ورکولی شي او قاضي صاحب له یې نشي ورکولی. خو ډاکټر صاحب وویل چې که جعفر شاه او ارباب عبدالرحمن نه ودروي نو زه هم نه ودرېږم. موږ د ډاکټر صاحب نه مجبوره وو. خو چې څه وخت پاکستان جوړ شو او د قیوم وزارت راغی نو د ټولو نه اول د ګلي ګړۍ ارباب عبدالرحمن راولګېد. قیوم یې خپل ځای کې میلمه کړو. جعفر شاه یې هم راوغوښته او دوی مسلم لیگ کې شامل شول او ورته یې وویل چې موږ به کوشش کوو چې نور خدای خدمتګار هم په مسلم لیگ کې شامل کړو. د هندوستان د نورو مسلمانانو په شان پښتانه جذباتیان نه وو. موږ په دویو کې ډېر کار کړی و. په دویو کې سیاسي شعور راغلی و. کور په کور کلی په کلی ورپسې ګرځېدلي وو. دویو مو پوهه کړي وو او په دویو کې پوهه او بیداری راغلی وه. د اسلام نه واقف شوي وو. دوی د اسلام په نوم چا دوکه کولی نه شول. دلته خدای خدمتګارو ډېر کار کړی و. هندوستان کې مسلمان غریب د اسلام نه چا خبر کړی و، په اسلام چا پوهه کړی و، سیاسي شعور او پوهه پکې چېرته وه. د هغوی د پوهې څوک وو او دا څیزونه خو په یو قوم کې په خپله نه پیدا کیږي. دا خو چې پکې څوک په قام او ملک او اسلام مین خلک پیدا شي نو پکې کار وکړي. هندوستان کې داسې خلک تر اوسه مسلمانانو کې نه دي پیدا شوي نو ځکه د اسلام په نوم دوکه کیږي.
او خودغرضه خلک د اسلام په نوم ترې فایدې اخلي. بله دا چې د هندوستان مسلمانانو لیډر به هغه سړی و چې د پیرنګیانو خاص الخاص به و، یا به سرو یا به نواب یا خان بهادر. خدای خدمتګارو شپه ورځ په دې یوه میاشت کې چې کار یې وکړو، نو سره د دې چې پیرنګیانو مسلم لیگ ډیره موده ډغرې وهلې وې، مسلم لیگ په دې الیکشن کې شکست وخوړو او خدای خدمتګارو په یو لوی اکثریت کې کامیاب شول. 500 کې 13 خدای خدمتګارو، 2 سیټونه جمعیت العلماء هند وګټل، باقی او 10 سیټونه مسلم لیگ وګټل. په صوبه سرحد کې شپږ ځولې دي. په 5 ځلو کې کوهاټ، بنو، ډیره اسماعیل خان، مردان، پیښور کې مونږ کامیاب شو او په هزاره کې هم ټول پښتانه دي، خو ژبه یې پریښې ده. هلته چې په کومو علاقو کې پښتو وه نو هلته پښتانه کامیاب شو، او چا چې ژبه هیره کړې وه او هندوکوی وې هلته مسلم لیگ کامیاب شو. حکومت او د حکومت پرزو چې زمونږ برخلاف څومره کار کړی و دومره مسلم لیگ نه و کړی. د حکومت دا کار مونږ ته ډیر مکروه او د عین خلاف ښکارېده. نو مونږ کېناستو، دا فیصله مو وکړه چې وزارت نه اخلو او د وزارت جوړولو نه مو انکار وکړو او مو ویل چې مونږ تر هغه وخته پورې د وزارت اخیستو ته تیار نه یو چې تر کومه پورې حکومت مونږ له دا اجازه را نه کړي چې الیکشن کې کومو ملازمانو زمونږ خلاف حصه اخیستې ده او د قواعدو او ضوابطو خلاف ورزي کړې ده. د هغوی برخلاف مقدمې جوړې کړو او مجرمانو له مناسبه سزا ورکړو. زمونږ د دې فیصلې سره د ډاکټر خان صاحب اتفاق نه و. هغه سعدالله او سردار پټیل د دې فیصلې نه خبر کړو. سردار پټیل چې خبر شو نو هغه مولانا ابوالکلام آزاد د دې مسلې د حل کولو لپاره سرحد ته راولېږه او پیښور کې زموږ اجلاس وشو. ما مولانا صاحب ته صفا او پاکه خبره وکړه چې کومو سرکاري ملازمانو زموږ برخلاف قدم اوچت کړی دی، که موږ ته دا اختیار نه وی چې موږ هغې له سزا ورکړی شو نو موږ داسې وزارت نه اخلو. مولانا صاحب واپس ډیلی ته لاړو او هلته یې د وایسرای نه یو خط واخیستو او بیا راغی. په دې خط کې وایسرای په څه ګول مول طریقه زمونږ شرط منلی و. مونږ خو وزارت واخیستو، خو په دې شرط چې د وزارت اختیارات به یو مرکزی کمیټې سره وي. زما دا رایه وه چې د هرې ځولې د خدای خدمتګارو نه د 2 کسان واخیستلی شي او د هغې نه دغه کمیټه جوړه شي، خو شرط به دا وي چې دغه کسان به د حکومت ملازمانو سره لیدل کتل نه کوي او نه به د وزارت سره تګ راتګ کوي، نه به د چا سپارښونه کوي، بلکې دوی به د وزارت دپاره د کار کولو پروګرام جوړوي او وزارت به د دوی د منظور شوي پروګرام نه خلاف کار نه کوي. د دې کار دپاره ما د ټولې صوبې دوره وکړه او دغسې کسان مې هم پیدا کړل. کمیټه مې ترې جوړه کړه، خو افسوس دی چې هغوی دغه کار ونه کړو، ولې چې هغوی خپل غرضونه نه پرېښودل، نو دغه سکیم کامیاب نه شو. حقیقت دا دی چې موږ کې لا داسې خلک پیدا شوي نه دي او هغه چې موږ وویل چې کومو سرکاري افسرانو د قانون، اخلاق او سړیتوب خلاف په الیکشن کې د خدای خدمتګارو خلاف کار کړی دی هغوی له به سزا ورکوو، هغه کار هم ونه شو. د انساز اسمبلی ممبران اوس د دستور سازی یعنی قانون سازی اسمبلی د پاره د انتخاب مسله را مخکې شوه. د هغې په باره کې دا فیصله وشوه چې د هرې صوبې څومره ممبران په حصه کې رسي نو هغه به د صوبایي اسمبلیو د ممبرانو په ووټ جوړیږي. زمونږ 3 ممبران رسېدل، یو زه شوم، یو مولانا ابوالکلام آزاد مقرر کړو. مسلم لیگ د هندوستان د مسلمانانو ذهنونه دومره بد کړي وو چې د ده په شان با عمله عالم مسلمان او د قربانۍ مړنی سیاستدان په ټول هندوستان کې په مسلمانانو کې نو، خو دله چا ځای ور نه کړو. نو موږ د خپلې صوبې نه منتخب کړو. یو د مسلم لیگ رسېدو نو هغه د هزارې د ځولې نه سردار بهادر منتخب شو. دا مرکزی اسمبلی هم وه او انساز اسمبلی هم وه. مسلم لیگ د دې بایکاټ وکړو. ما د مسلم لیگ مسلمانو ممبرانو ته ډیر منت وکړو چې راځئ چې په دې کې شریک شو. مونږ به هندوانو ته ووایو چې که تاسو که سوشلیست جمهوریت جوړوئ نو مونږ در سره پکې شریکیږو. په دې کې د مسلمانانو ډیره فایده ده، ولې چې مسلمانان په هندوستان کې غریبان دي او هندوان امیران دي. په دې آئین کې دا خبره شته چې څه وخت دا آئین جاری شو مرکزی حکومت جوړ شو نو هره صوبه چې به اکثریت سره فیصله وکړي چې زه د دې حکومت نه جدا کېږم نو جدا کېدای شي. که چیرې مونږ پوه شو چې زمونږ دا خبره نه مني نو بیا زمونږ په صوبه سرحد کې اکثریت دی او ستاسو په پنجاب، بنگال او سند کې اکثریت دی. زمونږ ټول خپل اسمبلی به قرارداد پاس کړي چې مونږ مرکز سره نه اوسېږو، بیا به مونږ ټول په شریکه یو حکومت جوړ کړو. که چیرې مسلم لیگ زما دا خبره منلې وي نو نه به پنجاب تقسیم شوی وي نه بنگال، خو د مسلم لیگ مسلمانان داسې لیوني وو
چې څوک به مسلم لیگ کې نه وو هغه به یې د سره مسلمان نه ګڼلو. کرپس میشن چې دویم جنگ عظیم شروع شو نو د امریکای سیاسي مشرانو وویل چې ترڅو د هندوستان سیاسي مسله حل شوي نه وي نو هندوستان جنگ کې زموږ تایید کولی نشي. نو هغوی د برطانیې په حکومت دباو اچول شروع کړل چې هندوستان ته ازادي ورکړي. پریزیډنټ روزویلټ دا خبره بیا مستر چرچل ته وړاندې کړه. نو انګریزانو هم محسوسه کړه چې د امریکایانو په دې مطالبه غور وکړي. انګریزانو د دې دپاره کرپس میشن هندوستان ته ولېږلو خو دا میشن ناکام شو. د جنگ حالات ورځ تر بلې خرابېدو. نو امریکایانو بیا پیرنګیانو ته مخ راواړولو. نو لارډ ویول لندن ته لاړو او د وزیر هند سره یې مشوره وکړه چې د هندوستان د سیاسي مسلې د حل دپاره یو ګول میز کانفرانس راوبلي. په دې ګول میز کانفرانس کې مستر جناح ویل چې د مسلمانانو نمایندگان به صرف مسلم لیگ مقرروي او د هندوانو نمایندگان به کانګرس مولانا آزاد چې د کانګرس صدر و د دې سره اتفاق نه کوو. هغه به ویل چې کانګرس به د هندوستان قومیت په حیثیت کانفرانس کې شاملېږي. په دې اختلاف دا کانفرانس هم پیل شو. دا ډیره د تعجب خبره ده چې پیرنګي په دې خبره ټینګ ولاړو چې کانګرس د مسلم لیگ د ټول هندوستان د ټول مسلمانانو واحد نماینده جماعت تسلیم کړي. ولی حقیقت دا و چې کله په 1920 کې هم د پیرنګي په هندوستان کې انتخابات وکړل نو هغه کې د 11 صوبونو پاتو کې قطعي اکثریت کانګرس حاصل کړو. باقی د مسلمانانو 3 اکثریتي صوبې وي چې هغه مقامی پارټو سره وي او مسلم لیگ سره یو صوبه هم نه و. سند کې د الله بخش سومرو حکومت چې هغه یو قوم پرست سړی و او د کانګرس د ممبرانو حمایت هغه ته حاصلو. پنجاب کې د یو ننسټو حکومت چې هغه وزارت کې د مسلمانانو سره هندوان او سیکان هم شاملو. همداشان بنگال کې حکومت د مولوی فضل حق چې هغه هم د غیر مسلمو په مرسته خپل حکومت چلولو. مګر د دې هر څه باوجود پیرنګي سترګې پټې کړې وي او په دې نښتې و چې کانګرس د مسلم لیگ د مسلمانانو واحد نماینده جماعت ومني او تر دې حده پورې لاړ چې پورا شمله کانفرانس هم په دې یوه مسله ناکامیاب او ختم کړو. د دلچسپۍ خبره دا ده چې که دا موجوده پاکستان مونږ واخلو او د 1920 د انتخاباتو نتیجې وړاندې کړو نو د پیرنګي او د مسلم لیگ حقیقت به معلوم شي. په دغه انتخاباتو کې د سن او سرحد نه یو ممبر هم د مسلم لیگ نو منتخب شوه او د پنجاب د ټولو صوبې په مسلمانانو کې صرف یو ممبر د مسلم لیگو. یعنی د دې 3 واړو صوبو د مسلمانانو د 155 ممبرانو کې د مسلم لیگ یو ممبر او دغه یې دعوا وه. شمله کانفرانس برطانوي حکومت په دغه وخت کې مجبور و چې هندوستان ته خپل حق ورکړي. د دې دپاره د خپل کابینې یو څو ذمہوار کسان هندوستان ته راولېږل چې هغوی هم د دغه کال د مارچ په 23 نیټه راورسېدل. د میشن د آل انډیا کانګرس او مسلم لیگ جماعتونو سره خبرې اترې شروع کړې. د دې مقصد دپاره یې 4 تنه نمایندګان د هر جماعت نه وغوښتل. دا خبرې اترې په 2 مۍ 1946 په شمله کې شروع شوې. د کانګرس لخوا نه دا کسان مقرر شول. مولانا ابوالکلام آزاد د کانګرس صدر، جواهر لال نهرو، دریم سردار پټیل، څلورم زه عبدالغفار خان. د مسلم لیگ لخوا نه دا کسان راغلل. اول محمد علي جناح چې د مسلم لیگ صدر و، دویم لیاقت علي خان، دریم راجا محمود آباد، څلورم عبدالرب نشتر. د برطانیې د لیبر حکومت نه دا وزیران راغلي وو. اول لارډ پیټیک لارنس وزیر هند، دویم سر سټیفرډ کرپس، دریم مستر الکساندر، څلورم لارډ ویول د هند وایسرای. د پورته ذکر شوو نمایندګانو ترمنځ خبرې شروع شوې. په اول ملاقات کې چې څه خبرې وشوې د هغې نه پس موږ د کانګرس 4 واړه ملګري مهاتما ګاندي له لاړو. هغه موږ ته وویل چې انګریزان ډېر چالاک او هوښیار دي، تاسو به په خبرو اخته کړي او په هغه او دغه به مو تیر باسي. تاسو د هر څه نه مخکې د دویو نه پوښتنه وکړئ چې آیا دوی هندوستان پرېږدي او که نه. بله ورته دا ووایئ چې تاسو د انګریزي پوځ د دې ملک نه وباسئ او که نه. په سبا چې مونږ جرګې له لاړو نو جواهر لال نهرو دویو ته دا خبرې وکړې چې تاسو هندوستان پرېږدئ او که نه، او تاسو د انګریزي پوځونه د دې خاورې نه وباسئ او که نه. لارډ ویول ورته په ځواب کې وویل چاته یې پرېږدو؟ تاسو کانګرس او مسلم لیگ جوړه نه کوئ، نو موږ به دا ملک چاته پرېږدو؟ جواهر لال نهرو ورته وویل که موږ ته یې نه پرېږدئ نو دوی مسلم لیگ ته یې پرېږدئ،
خو تاسو ووځئ. د دې خبرې په جناح صاحب ښه اثر وشو او هغه وویل چې موږ جوړه کوو. د دې نه پس موږ ټول راووتو او جناح صاحب او جواهر لال نهرو یوې بلې کوټې ته ننوتل او لږ ساعت پس راووتل او بیا ټول د جرګې په ځای کې کېناستو او فیصله داسې وشوه چې یو وفد مقرر شي چې یو تن د کانګریس او یو تن د مسلم لیگ نماینده پکې وي او دریم سرپنچ به داسې څوک وي چې د دواړو جماعتونو په اتفاق منتخب شي. کومې خبرې چې د کانګریس او مسلم لیگ لخوا فیصله شي هغه به ومنلی شي او په کومو کې چې اختلاف او لانجه وي هغه به دغه وفد فیصله کوي. لارډ پټیک لارنس موږ نمایندګانو ته وویل چې تاسو به په 3 ورځو کې دننه دغه 3 کسیز وفد انتخابوئ او موږ ته به یې نومونه رالیږئ. موږ لاړو ګاندیجي ته مو دا خبره وکړله. موږ چې 3 ورځې پس اجلاس له راتلو نو ګاندیجي موږ ته وویل چې مسلم لیگ څه غواړي هغه ورله ورکړئ خو چې خبره ورانه نشي. چې موږ راغلو کېناستو نو لارډ پټیک لارنس د جناح صاحب نه پوښتنه وکړه چې هغه قصه مو څنګه کړه. جناح صاحب ورته وویل چې د څه قصه. ما چې د جناح صاحب دا لفظونه واورېدل نو عبدالرب نشتر صاحب ته مې اشاره وکړه چې دلته راشه. هغه ما راغی نو ما ورته وویل چې هلکه ورانوي ما مونږ چې نن اجلاس له راتلو نو ګاندیجي مونږ ته وویل چې مسلم لیگ څه غواړي هغه ورله ورکړئ نو تاسو چې څه غواړئ هغه یې درکوي. د دې خبرې ضمانت زه درکوم. نشتر صاحب لاړ او د جناب صاحب شاته ودرېده. ډېره وخته پورې ولاړو خو هغه ورته هیڅ توجه ونه کړه. نو بیا لاړو په خپل ځای کېناست او خبره ورانه شوه. پټیک لارنس ورته وویل چې جناح تا خو واده کړې وه مګر هغه هیڅ ونه ویل او جرګه ناکام او خوره شوه. کیبینډ میشن څه وخت چې د شملې کانفرنس ناکام شو او له هغې نه وروسته په انګلستان کې زر انتخابات وشو او لیبر پارټي کامیابه شوه نو اعلان یې وکړ چې د هندوستان په باره کې مو چې څه اول ویلي وو هغه به سر ته رسوو او عمل به پرې کوو. د وروسته واقعاتو نه دا خبره ثابته شوه چې د هغې خبرې د زړه د اخلاصه وي. البته د کرپس میشن د ناکامۍ نه وروسته د چرچل حکومت دا فیصله کړې وه چې د جنگ تر ختمېدو پورې د هندوستان مسله تاخ کې کېښودلی شي. کله چې موږ پوه شو چې پیرنګیان هندوستان له ازادي ورکولو باندې مجبور شول نو ما ګاندیجي ته وویل چې دا ځل حکومت راشي نو تا له پخپله اخستل پکار دي ځکه چې تا خو ولیدل چې دا معمولی بې اختیاره حکومت راغلی و نو وزیرانو به د چا نه منل. اوس خو پوره اختیارات را روان دي نو پکار ده چې دا حکومت ته په خپل لاس کې واخلي. که شرې ته یې وانخلي نو دا درته وایم چې که دا خپل زوی دی دیوداس پرې هم کېنوي نو دا حکومت داسې یو څیز دی چې د انسان دماغ بدلوي. نو دا حکومت داسې یو چیز دی چې د انسان دماغ بدل کړي نو دی به هم بیا ستا خبره نه مني. ښه به دا وي چې ته لکه د لینین په شان حکومت په خپله واخلې. که ګاندیجي حکومت اخستی وی مکمل کړی وی که بیا یې خوښ نه و نو د ماو یعنی د چین یو مشر په شان به یې پرېښی وی. خو نه پوهیږم چې هغه زما د دې خبرې سره په څه وجه اتفاق ونه کړو. که چېرې د حکومت اخستی وی نو د هندوستان به دومره تباهي او بربادي شوې نه وه. د لیبر حکومت د اختیار حاصلولو نه پس ډیر زر یو پارلماني هیئت هندوستان ته راولېږه. د فروری په 1946 نه تر 1940 لارډ پټیک لارنس وزیر هند په پارلیمنت کې دا اعلان وکړو چې برطانوي حکومت هندوستان ته یو کیبینټ میشن لیږي چې د هندوستان د نمایندګانو سره د ملک د ازادۍ په باره کې خبرې وکړي. دغه وخت په ژمي کې هندوستان ته راغی او معلومه شوه چې دا میشن به په لارډ پټیک لارنس وزیر هند د تجارتي بورډ پریزیډنټ سر سټیپریټ کرپس او د بحري محکمې اول لارډ ای وی الکساندر باندې مشتمل وي. د کیبینټ میشن د پلان مطابق و صرف 3 محکمې د مرکزی حکومت تر اختیار لاندې وي. دا 3 محکمې د دفاع، امور خارجه او مواصلاتي محکمې وي. مګر دې میشن په خپل پلان کې یو نوې تجویز وړاندې کړو چې هندوستان په 3 حصو کې تقسیم کړی وو. ABC د دې لپاره چې د میشن د ممبرانو دا خیال وو چې د اقلیتونو په زړونو کې به اطمینان پیدا شي. په B برخه کې پنجاب، سن، صوبه سرحد او برطانوي بلوچستان چې دا د مسلم لیگ اکثریت علاقې وي، په ای برخه کې بنگال او اسام شامل وو. په سی برخه کې د مسلمانانو اکثریت یقیني وو او هغه ته دا حق ورکړی شوی و چې خپل ټول اختیارات ترلاسه کړي. تر کوم ځایه پورې چې د مرکز سوال وو د هغې سره صرف هم هغه 3 محکمې وي. په دې پلان کې دا هم و چې په یو زون کې کومه صوبه اوسېدل نه غواړي او په اکثریت سره فیصله وکړي نو د هغې زون نه وتلی شي.
د کیبینټ میشن پلان کانګریس او مسلم لیگ دواړو ومانه. په اول سر کې جناح صاحب د دې سکیم مخالف و، خو څه وخت چې میشن په صفا الفاظو کې وویل چې نه موږ د ملک تقسیم منو او نه د آزاد ریاست سپارش کوو، نو بیا جناح صاحب میشن سکیم ومانه او پکې شریک شو. په آخري ورځ جناح صاحب دا خبره تسلیم کړه چې د اقلیتونو د مسلې د حل لپاره چې د کیبینټ میشن پلان کوم حل پیش کړی دی، د دې نه زیاته بله منصفانه فیصله نشي کېدلی. په هر حال هغه د دې نه زیات میشن باندې نور شرطونه نشو منلی. هغه کونسل ته وویل چې کیبینټ میشن چې کوم سکیم وړاندې کړی دی هغه د زیات نه زیات دی. په دې وجه هغه مسلم لیگ له مشوره ورکړه چې دا سکیم ومني او کونسل په اتفاق سره د دې په حق کې رایه ورکړه. د کانګریس او مسلم لیگ له طرفه د دې پلان منل د هندوستان د تاریخ یوه روښانه واقعه وه. له دې نه ثابته شوه چې د هندوستان د ازادۍ سخته معامله د خبرو او مفاهمت له لارې فیصله شوه، نه چې د تشدد او جنگ له لارې. د کانګریس صدارت تر دغه وخته مولانا ابوالکلام آزاد د 1929 کال نه مسلسل صدر راغلی و، ځکه چې د دویم عالمي جنگ او ملک کې د هغې په نتیجه کې د جد و جهد په وجه د نوي صدر انتخاب نشو کېدی. هر کله چې جنگ ختم شو نو د کانګریس د نوي صدر د انتخاب سوال پیدا شو. په دغه وخت کې عام خیال دا و چې مولانا ابوالکلام آزاد دی صدر پاتې شي، ځکه چې د په صدارت کې د برطانیې لیبر حکومت او د هندوستان د مشرانو خبرې اترې شوې وې، او هم د صدارت په وخت کې د شملې کانفرنس وشو. رایه دا و چې ښه به دا وي چې د نوموړي په صدارت کې د هندوستان د ازادۍ کار ترسره شي. ولې د صدارت په مسله د کانګریس په مشرانو کې اختلاف و. د سردار پټیل او د هغه د طرفدارو دا خواهش و چې د پټیل د صدر شي. مولانا ابوالکلام آزاد ته دا ټولې خبرې معلومې وې. هغه د دې په رڼا کې د صدارت نه د استعفا ورکول او آینده صدارت نه کولو فیصله وکړه. خو د هغه دا خیال و چې د هغه نه پس دی یو داسې سړی صدر شي چې په هغو نازکو او اهمو حالاتو کې د مولانا صاحب د نقطه نظر مطابق کار وچلولی شي. د دې لپاره هغه ته جواهر لال نهرو موزون سړی ښکارېده او هغه خپل رایه د جواهر لال نهرو د صدارت په حق کې په یو اخباري بیان کې څرګنده کړه. ګاندھی هم د سردار پټیل په صدارت خوشاله و، خو د مولانا صاحب د دې بیان نه پس هغه څه ونه ویل او جواهر لال نهرو صدر شو.